لکه الحمدلله تاسو ډاکټر یو خپل دور هغه وخت کې د ډاکټر یو ډېر لوی مقام و چې کوم وخت تاسو MBBS کړی دی نو بیا تاسو سره لکه زه به تیلی کوم چې لکه شفیع الله صاحب چې کوم دی نو هغه ډاکټر نه و خو هغه په دې خپله زندګۍ کې یو ډېر کامیاب زندګي تېره کړه اوس دا د یو ډېر ښه ځای باندې دی نو دا ضروري نه ده چې یو سړی د ډاکټر شي خو زمونږ دا ګریز دی چې بچې به ډاکټر کوو چې پیسې وګټي داسې ده که نه زمونږ د دې اوسني حالاتو مطابق لکه تاسو چې وایئ چېرې دا کوم زمونږ چې کومه مسلې دي یا دلته د خاص کر د aamolas د صحت په حواله او یا دغه ډاکټران چې هغې ته څومره ډېر زیات دوايانې لیکي په دغه حواله باندې ستاسو څه نظر ده چې یاره زمونږ د ډاکټرز کمیونټي دا ښه کړي او کنه دا بزنس زمونږ هر سړی چې بزنس چالو کوي د هسپتال او د میډیسن سټور نه چالو کوي دې حواله باندې ډاکټر صاحب لږ خبر وکړي دا زمونږ بدقسمتي ده زه به تاسو ته ووایم چې دلته لکه دا دوايانو زمونږ داسې فارماسیوټیکل کمپنیانې دي چې هغه ډاکټران له بارمنټوز ورکوي ګفټونه ورکوي د هغې نه علاوه دلته ډبګري ګارډن کوم کلچر چې شروع شوی دی زه تاسو ته به ووایم چې ما دې تېر اوس کې یو د سوات یو مریض راغلی ما ولېږه چې ته لاړ شي ډبګرۍ ته خپل آی سایټ چک کړه بې تعلیم و ورسره دویم قسم و تاسو منیږي هغه په ډبګرۍ کې په یو دلال واورېدو هغه ورته وویل چې وروره اول خو به ته سی ټي سکین کېږه سر کېدای شي ستا په سر کې رسولۍ په دماغو کې اما لېږلی نظر چک کولو چې چشمې به ورته ولیکي او را به شي تاسو منئ هغه سی ټي سکین کړی هغه ایکس رې سکل کړی و د سر ایکس رې ورله کړې وه او بیا مقه کوم کمیشني 2 نمبر ډاکټران چې په ډبګرۍ کې سهار کې به کینی دا دلالان کم ساتي هغه ورته 15 دوايانې لیکلې چې سړی ماله راغی ښه د هغې نه پس دی د لاس نه نیولی دی او په ډبګرۍ کې دا کوم کرسچین هسپتال چې میشن هسپتال هغه لارې ورته ښوي چې اوس هلته لاړ شه چې سترګو نظر دله چک کړي وایي چې الحمدلله ستا سر کې رسولۍ نشته د هغه غریب 11,000 روپۍ ولګېدې او د هغه کار اعلان کې ټول د 200 یا 200 روپو نو دا لکه یو حکومت له پکار ده چې دا په ډبګرۍ کې کوم دا غلط پریکټس کېږي زمونږ هیلث کیر کمیشن جوړ دی هغوی له دا پکار ده چې په دغه خلکو نظر وساتي او دا کوم معصوم خلک د دې کلو دیهات نه راځي چې دا د دې دوکهبازو نه بچ شي او بل دا چې فارماسیوټیکل کمپنیانو له چېرې څه د الله یره وکړي او دا ډاکټران چې کوم نه دا د الله نه یره وکړي چې ته یو مریض ته د 6 میاشتو د 10 میاشتو دپاره مختلف ټانکس ولیکي او هغه ټانکس هغې ټوټل په هغې کاسټ راځي 85 روپۍ په هغې لیکلي 600 روپۍ او دا ورته وایي دا به ته 6 میاشتې او 8 میاشتې خوري دا غریب چې کلي ته ځي نو د کم از کم 20,000-15,000 روپۍ دلته پرېږدي نو دا شی دا پریکټس دغه خو پرون چل چېرې د الله یاره ما دا الله یاره چې وی د خلکو سره نو بس دا پریکټس به نه کېدی خو نشته خلکو کې نو ګورنمنټ له پکاري چې هغه په دې شي باندې نظر وساتي او دا کم دا ټاوټیزم او دا کمپنیانو دا رشوتونه چې دا بند کړي شي او ډاکټران له پکاري چې هغه دوايي ولیکي چې کوم تاسو خو ډاکټران دي تاسو فزیشن د پخواني هغه د 2 ورځې نه زیات دوايي نه لیکي بالکل لیکن نن سبا ټرند دا دی چې کم از کم 15 ورته لیکي پای کې فوزول قسم 3 قسمه ټانکس لیکي فوزول قسم الانکه د دې ټانکس په ځای د هغه روزانه یو سیب خوري هغه ته چې سبزي دی خوري هغه د تازه غوښه هغه د استعمالي په هفته کې یو ځل په هفته کې یا 15 کې یو ځل مایه خوري الحمدلله مایه نن سبا تاسو ګورئ چې مارکیټونه ډک دي خلکو فارمونه او خار ځان دي نو دا بهترین صحت په دې سیزونو کې په دوايانو کې نه دی چې تاسو دوايانو طاقت دوايانو له زور ورکړي نه تاسو تازه سبزي تازه غوښه تازه فروټس چې کوم د موسم مطابق دی هغه استعمالوئ نو ان شاء الله تاسو صحت به مو ښه د ډاکټر ضرورت به تاسو ته ډېر کم پیښیږي صحیح ډاکټر صاحب ډېره ښکلې اهمه خبره وکړه زمونږ د صحت راز په فروټو سبزیانو او دغه چې کوم نیچرل فوډ دی په هغې کې دی او نیچرل فوډ چې کوم دی نو هغه څه شی دی چې لکه څنګه ډاکټر صاحب وویل چې مایع شو او دغسې سبزي شوه دغسې سیوان شو او وغیره دا څیزونه نو زما په خیال چې په ټانکونو یا په ډاکټرانو باندې بل دویمه را خبره چې زه هغه خلکو ته دا ریکوست کوم چې کم خلک ډبګري ګارډن ته راځي او هغې بهر چې کم کس ورته ووایي چې څه بیماري دي ده نو چې هغه ته ونه وایي چې زما څه بیماري ده او زه چاله ځمه ځکه چې دغه ټوټې
او دغه د ګیرولو والا کسي چې دا دوی ګیري نو دغه کس ته دی بلکې زوام چې ډایرکټ پولیس ته اطلاع کوي چې دا سړی مونږه دغه کوي مسګاید کوي په غلطه بوزي او لوټیم نو دا لوټ کولو والا خلک هم دغه ځای کې شته او زه ډېره د حکومت نه په سختو الفاظو کې د دې غوښتنه کوم چې کم از کم په ډبګري ګارډن کې چې دا ټاوټان کم ګرځي او دا 2 نمبر کارونه چې څوک کوي چې دا خو د دې خلاف یو مهم چالو کې او دا خلک تر دغه ځای نه صفا او سوتره کوي بعضې د کنه اصل کې دې کې قصور زموږ د خلکو چې زموږ تاسو ته پته ده چې میجارټي خلک مطلب ډېر زیات پرسنټیج سره دا بې تعلیمه دي هغه باندې ته پته نه دا راشي لکه تیرانه او کسراغه هغه ست پیږي چې دا ټاوټ دی زه دا څوک مسلمان دی ا تاسو کې چې روز ما دا بیمار دی زه کوم ډاکټر لاړ شم بس په دې کې د لار غرق شو بس دا غرق شو بس دا باغه بوزي او ما ډاکټر لا چې کوم د ټاوټ له کمیشن ورکړي او هغه به د مطلب په دغه طریقه باندې لکه غیر ضروري ایکس ری غیر ضروري سی ټي سکین غیر ضروري ټیسټونه دا ولو کې خپل کمیشن ته پوره کی او دغه شانتي بیا ورته غیر ضروري دوايانې ولیکي نو لکه د دې زویم دا دغه ډاکټر مې د دې ډاکټر زمير نشته چې زه د تاسو سوچ نه راځي سره د دومره تعلیمه چې را د کم کار کوم او زه په کمیشن داخله دی قرالو ما یا زه د خلکو خدمت کوم او که زه د ظلم زیاتې پیسې خو له چا په کاریږم نه او دوی مدا خبره چې لکه ته د الله نه بس جواب ورکې ظالم سره د دونه تعلیم د دینه خو چې چته ګن کپته یو سړی کینی نه به تخي دغه چې داري ګن کپی د زمير خبره تاسو کړه زمير کو د دې خلکو زسو مانو بل د الله یاره نو پرون دا خبره می چا سره کوله چې دا خلک په یره او په دغه د قیامت او په دغه سيزونه دي خلکو لکه اسه په خلقو لغشته خو د زړه په یقین نه لري دا لکه ته زړه ته ما په سعودي کې یا نور ملکونو کې کرایم ریټ ولې کم دي چلته سزا ده سزا او جزا دلته نشته لکه ته دلته سیام یو څو کسان دغه شانتي په چوک کې په لټکاو کا چې کوم دا مرګ یا ډاکو یا ریپ کوي نو ته ګوره چې څنګه امن راځي بالکل چې په خپل سترګو ویني کنه هغه نه پس دا خلک د دوی له بیا عقل راځي دوی کې بیا يرم راځي او داسې د اخرت یاره او دغه یاره دا ټیک د موږ مسلمانان یو د زړه نه منو لیکن هغه د خم نشته په صحیح خبره چې کوم موږ کوو سوره منو چې موږ دغه سيزونه مونږ شو دغه نه هغه نه منې کیو ولې موږ ته پته چې په دنیا کې موږ سزا نه ملایويږي او اخرت سره به ګورو ما کس نه دا او مړاوي دا غزنه څوک واپس راغلي دی چلته سکیږي مطلب دا چې دلته ولته سزا ورکا چې سترګې ویني اله بده چې دین به یاره تاسو یقین کې دا په خپل غوږو د یو سړی نه اوریدلی یو مزدور پیسې وته نو هغه ته شرب دا پیسې راکګنی اخرت کې ده زه ولاړم او ته یعنی کړه سړی بچی نو یو 100 روپیا نور مراکبیال ته والا بنت سوچ دا الله نه د یاري هغه دغه ختم شوی دی کنه بالکل چې دنیا کې سزا بس په دې دنیا مې سوال شربدان نو چې خو بیا علم کې د ټولو نه اهمه ژوند چې کوم دی هغه ژوندۍ هغه زموږ د مرګ نه پس شروع کیږي او کل ذائقه او کل نفس ذائقه الموت هر انسان بمري او په دې خبره کله زموږ یقین شنو بیا غلط کار نه کوي دا یقین چې څنګه جوړیږي دغه اوس مشکله خبره ده چې دا یقین زموږ جوړ شي کنه چې موږ به مرو الته موږ حساب کتاب ورکو نو ځکه چې دلته کم از کم چې د خلکو ته سخت سزاګانې او برسر عام وي چې هر سړي لیدې په خپل سترګو لکه تاسو وګورئ په ایران کې سعودي کې الته چې کوم قتل وکړي نو هغه سړي هم بس شوټي کې الته سعودي کې خو ته سر پرې کوي یا منشیات څوک دا کوي دلته ستا چې کوم د منشیات غټ دغه دی هغه مطلب لګیا دي خپل کار کوي لکه استاد د ایسو لعنت څومره غټ شو تیر هفته ما یو سیکریټریس راوستو هغه چې کوم خبرې وکړي نو زه حیران کوم چې زمونږ د یونیورسيټي او د کالجونو او جینکیا ولکان ټول په ایس کې لګیا دي او دا سونه او دا چې دا زمونږ روان نسل به کوم طرف ته ځي لکه دا زمونږ مستقبل د ملک واجب د خلکو په لاس کې سزا په کار ده سخت بسوک لکه دا سټوډنټان به سوک کمشنرانی سو په ججانی سو په ډیپټي کمشنرانی چې کوم د مستونو روان دي او د تعلیم پوره کوم دا به زمونږ د ملک ام ان اي ام پي ایز او منسټرز
هغه خبره وزیر اعظمان جوړیږي او داغه چې کوم دی په دې لعنت کې لګي کارآمد دي شهریان دي کارآمد سټیزن دي د ملک د نشو د لاسه هغه په غلطه لار روان شي نو د دې په کار دي چې ګورنمنت چې د آیز بارکی خو اویرنس سر چاته چې دا څومره خطرناک شی دی انتهایی دې څومره نه غلط اثرات دي بل په کار چې هر مور او پلار په خپل بچی نظر وساتي چې د چرته زیات کم قسم خلکو سره کینی پاسي لکه دا زمونږ د دې وخت بدقسمتي ده چې تخپل بچی ته نصیحت نشي کولای ولې چې خپکیږي په او دا بدقسمتي ده چې تخپل بچی نشي پوهه کولای لکه مونږ په خپل الله دې رحم وکي زمونږ خپل زمون پتن لګي د شپې سو خراجي سهار زمانځله پاسه مغرب غم ودی زه سهار 10 منټه کم پشپک بجې پاسم زه ډېر لري زمانځله د دې مقصد د پاره زما واکو شي زه کم از کم 3 کیلومتره 4 کیلومتره سهار د مانځنه مخکې از مانځنه وروسته ګرځم ماشاءالله زما دوه زمونو دي حالانکه یو ډاکټر دی یو بل خو بي بي کوي نه خو لکه هغه ماته چې بدقسمتي ده چې اولاد ته سره سخت خبره مې چې دا خپه نشي دا د اولاد بدقسمتي ده دا د اولاد بدقسمتي موږ نه چې واړو موږ زه یعنی د اف سی پورې زه پلار والیم دا ټیک اوس به ته بچی له ګوت ور ته بچی له ګوت تختی کورنا یا نن سبا الله دې مو کې زمونږ سو مرګري داسي چې دا غو زمون خودکشان وکړي ځان مړ نو د دې بیا خلک خپل بچو ته سویم نه چیرته دا کار مکوه خو زه چې په طریقه باندې خو بیا ما بل خبره ده کار ده بخنه غواړم چې هر کور کې سنسو لګیا ډېر اسلامي تعلیمات پکار دي چې هغه په خو او په بد کې فرق وکړي او هغه په صحیح لار باندې روان شي او د قران زم چې یو آیات وای د ورځې خو ترجمه او تفسیر سره وای چې ته دې په مقصد او په کور کې دا شانتي چې کوم فضایل اعمال د تبلیغ ول ډېر خولي تاسو نو ډېر کتابونه چې هغه تاسو په کور کې هغه درس ورکوي چې تاسو ماشومان خود وړکوالي نه یو ځل چې داسې قید شي کنه ډاکټر شي انجینیر شي یا دغه شي هغه بیا ته نشي پوهه کولای نشي پوهه اته بیا ته قسم نشي کولای هغه ته نصیحت هم ستا په نصیحت بیا هغه خپکی دا ټیک هغه سکی نو دا بد قسمت اولاد دا ډاکټر سمو الله صاحب راغلی او هغه دا تاسو چې کوم خبر وکړو نو هغه سمو الله کوم سکین ولا نه ډاکټر سمي دا چې کوم فزیوتراپیست دی ها نو هغه الارش کې شه دی راغله نو هغه سره مم دغه خبره کوله نو هغه ماته دا وی چې یار لکه زما زوی لګ داسې هغه نو بس تاسو څنګه خبرو کړ چې بچو ته سړی د سیت نشو کوی نشي خپکی هغه ته ما وی چې بچی لګ گزاره کوو ورزه ډېر د غریب سړی زوی بهشک مطلب دا چې موږ حقیقت ته د نن مخ کې خو مونږ ډېر په غریبۍ کې را سبقونه ویلي دي او ډېر څه مشکلات کې او ډېر لري تګ او چې روټه نه بل لنچ نه بس په ګورنمنت سکولونو کې سبقونه ویلي دي او الله پاک احسان کړی دی عزت را رسیدلی خو دا وسنو ماشومان ته باوجود د دومره فیسیلیټیز او هغه وی چې ما تزوی وی چې بابا ته د غریب سړی وی زنیمه زه خو د ډاکټر وی خبره ډاکټر دی نو زه تاسو دا خبره کوم چې ماشومان دې تر اوسه چې تاسو چې بابا ته د غریب سړي زوی ما سوز سپیشلیستان وره هغه چې ټول ورځ شپه مونږ مهنت کو او منظم دا بچی پکې سبا والله کدا بچي په ما پسې لاس موچت کی چرته دواره ته وکي یا په ما پسې یو 100 روپے 200 روپے خیرات او هغه وکي صدق نو خبره دا خبره د بچي مخ کې ما په لاغو سکیږي چې وا یی تاسو بس د مشرقي سیګه موږ موسیګو لکه نن سبا چې د ځوان کول په کوم طرف روان دي او کوم لکه بس الله دې سب معجزه وکړي چې دوی دا مایند او دا دغه بدل شي د ټول نه خبره تاسو چې کومه د به خبرو کړه ډیره د کار ده که زمون په کور کې د ماشوموالي نه د ماشومانو ته اسلامي تعلیمات او په دغه کې اخلاقیات تاسو یقین کوئ دا زمونږ چې کوم لکه ایجوکیټډ طبقه نه یاته دا کم کاروباري خلک شو دا کاروباري خلک ډیر سخت وي سوي سخت ذهن هم سخت وي او په خپل بچو باندې ډیر سختي نو زما ملګری دي او د عمر زونه مخکې دغلته دغه وته وی جاړه نو هغه سره زه هغه په وجره کې ومه او لکه شین ماته دل څه خبره ده چې واش به مات شو کنه ابرانه په خخت را پروته هغه مات شو په وجره کې او هغه دونه مالدار دي چې لکه د روزي په زرګو روپۍ ګټي او هغه مشرغ او زلمیه لکان ټول ولاړ واده کړی او یلکه دا چا دا شی مات کړ کنه صحیح زه ولاړم بیا زه ډېر زیات ملامت مو هغه ته خبرې مو کړې ملګری مو تعلق ولي وو هغه زوی وادم کړو صحیح
کلین شوی کول او هغه یو ته یاره جی دا پیرودنه وي بره نه پیدا خخت را پرې اچھا یاره ته یقین کې په د مخ یو د توته کنه چې زه حیران شوم او هغه لکانو ټول سرونه ښکته کړي او هغه سر ښکته کړي هغه یې لږ په کلینچ کړي صحیح او ماته نه خلاص چې نه دا به نه کې جسه ده زه تاسو دا وایم دا بچی دي دا اولاد دي بالکل دا اولاد دي خو ما ته بیا بل چا خبر وکړو چې دا ته چې کوم سړی خبره کوي دوی په دې بازار کې واده کړو بال بچي مو په دې بازار کې خپل پلار یو ټپړه کوو ها صحیح په ګیرو او دې پلار غلاسونه راو او ځوان ولا خولي کړو لاسونه دوانه خول بشک او یو ته چې بابا نور مې مو وي هغه ځان ته رانږدې کړ زه ته دا خبره کوم دې ځکه د بچي د اولاد د پلار دغه ریسپیکټ او غار یو شی خدا سره دا ستاره کور چې کوم تربیت دا ستاره کور د تربیت هغه اثرات د شورونه به کې بشک چې ماشوم په خبره پیش بیا نه بالکل د شورونه دی به ته وهم تکيبم چې د پیش چې په غلط کار خو زما والدي بس روه او سزا شته او چې ته شورونه داسې نو بیا نه کیږي ابار کې ډاکټر صاحب نن خو ډېر خولي او جنرال خبرو شو د کار خبرو شو خو چونکه موسم یخته او د خلکو د یخنه اثرات هم ډېر زیات دي بیماری هم زیات دي خو دا غینه مخکې مونږ سره چونکه ټیم ډېر کم پاتې دي نو زمونږ د ټلیفون په لیکه چې کوم ملګری دي د دوی سره به مې یو څه خبرې وکړو ټیک شو کنه ګور شي په لاین څوک دی هلو السلام علیکم جی څنګه حال جی ٹھیک ٹھاک طبیعت خلی ٹھیک ٹھاک جی دا چینل والا خبرې کوي جی شو خبره کې کوم ځای زه روح الله خبرې کوم کراچۍ نه خا د کراچۍ نه په خیر علي د تویم هر کلی د تویم او ریډیو پختونخوا 92.2 ته تاسو کال کړی د مونږ سره ناست ډاکټر عتیق صاحب او د صحت په حواله پروګرام شروع دی خجی اچھا جی نو جی حکم आवाज ما ته دی جی بالکل आवाज راځي او زما په خیال چې تاسو ټلیفون ملو شوی دی زموږ د صحت په حواله پروګرام شروع دی ډاکټر عتیق صاحب ناست سوال غواړي جی تاسو انیر یې کنه وروړه اچھا جی دا ما سیدا ما ټاپک دا بار کې ضرور زما په خیال چې د سیکنډ ټلیفون بوالو هلو السلام علیکم جی وعلیکم السلام څنګه لږی طبیعت هم خلی ټیک ټاک الحمدلله تاسو دعا جی ډاکټر عتیق صاحب راست جی تاسو پورې مزار پروګرام روان کړی دی په لږ څنګه چې تاسو وایي چې یاره په ډبګری ګارډن کې دا چې ګانکفان ناسي لکه اوس اوقاف پلازا چې دا ټولو کې دا مشهور هم په ګانکفان پلازا ده بالکل صحیح او بیمار چې راشي نو هغه غریب او دا پته نه لګي چې یاره دلته صحیح ډاکټر نه دی یا غلط ډاکټر نه دی چې کوم ډرګ ایکسپیکټر دی هغه په خپل پیسې اخلي په د کاکشالو سره د زموږ ملګری کلینیک هغه مال سره چې مال 2 لک روپۍ راکا استغفر ها زما پروګرام هغه سره روان وي ما په 30000 روپۍ باندې چې 30000 روپۍ ما ایله ورکی نو هغه وی چې تاسو زغرم خرڅوي استغفر چې یو ډرګ انسپکټر ته دا وایي چې تاسو زغرم خرڅوا کوم هغه څنګه نو چې موږ باید عوام برچانه کیلا کوي ډاکټر صاحب چې دا خبره کوي چې یاره بدل کړه لټکو چې په یو چوک کې راځي نو دا قانون د څوک پاس کوي دی خو قانون د ځان لپاره پاس کوي چې یاره زه په کوم قانون کې خلاصېږم دی هغه د منظور کې چې یاره زه یو غلط کار وکړم نو بیا باید نه زما د بچو لاره شي هغه قانون دی ځان لپاره جوړي دا عوام چې کوله دا خو چې کوي ماته راځي چې کوله ټیک خبره کوي یو خبره یو دغه کوم دی روته بدا چې دا کم کس لکه د ډرګ انسپکټر ته پیسې غوښتي نو دغه بس داسې غلطي وي چې د پیسې ورکولې ګنې په کار چې نن سبا کو هیلث کیر کمیشن په ډینز کې د دوی افیس دی ټیک شو الته خپل کمپلینټ کې دا چې کوم چیف ایگزیکټیو دی چیرې زمانه دا سړی په دې دغه کې پیسې غواړي نو مطلب دا چې دا هغه خامخا دي خلاف سټپس اخلي ما په خپل لکالته دا چې دغه کړی دی چې هغه موږ ته څو کمپلینټ کې موږ بالکل پاغي پسې ورزو خو دغه سړی کې بس دغه چې هغه کې هم سبب ټو چې دا پیسې ورکول دا ټیک خبره کوي چې دا کاغه کې سبب کمپلینټ یو کیږي ډایرکټ
هلو السلام علیکم جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. څوک د کوم ځای جی؟ سر محمد عباس جناکور نه. جناکور. ها جی عباس صاحب. سر تاسو دې څه ټاپک رانیولې وو جی چې په ډاکټر له خاطر دا چې خو یو څه په اشاره کنه سر جی دا خلک انسان په خدمت کې استعمال کړي الله پاک او په دې دنیا مغه ته دې لوی عزت حاصل کوي آخرت هم دغه دې خیر کنه. بالکل بشک. زمونږ د بد مرګ کنه ډاکټر صاحب دی او موږ عوام کنه موږ دا چې ذهن جوړ دی کنه چې صرف په پیسې کې مې خبره کنه. بشک. او دا راکنه چې کوم ته غریب راغلو دا غرو کله باټه ورته ورځم په کمیشن د ډاکټر صاحب او کا هسپتال ته دي هسپتال کې لا سي نکیږي. نو مته د ټول دنیا نه ولې دا پښتو پور تر روان دي زموږ ملک کې دیش نشته زموږ ملک کې دي نشته زموږ ملک کې بل څه نشته حالانکه بیلې بیلونه را پاتې 10,000 روپۍ او 12,000 روپۍ راځي. بالکل ٹھیک. ملک دی لګي فینیتی کنا تاسو په نوم مو ګورې د څه حالات لري کنا چې لار پتا تعالی چې پاتې به جوړه کی پوښوي او دا یو 20 روپۍ ګولې نه ملایي چې تاسو در صحیح بالکل صحیح. موږ عوام څنګه پتا راځي چې په ډاکټرانو منخسر نه کنا او چې یو سره ګناه وکړي هغه ګناه غته سزا نه لاو شنو بل بیا نه کیږي نه به غت واخلي. بشک. یاره عوامو هم دا پکار دي چې لکه اوس دا ګوره دي چې اوقاف لازم کې دا ډیر زیات تر دا قسمه ډاکټران نه سينو بس عوام په دې پويږي بس هلته ډېر ورزي نه کنه یو ځای کې زما پوي مچاره دا کار دی او دوی مره خبره همیشه چې کوم دی لکه کتبه اړې ته ورشي نو هلته چغې وي لاهور هغه بجل کمیشن یعنی نو ته به د هغې په لاس چې کښېنې نو خامخا د هغې هغه 100 روپۍ به هم زیاتي ورکوي یا 50 روپۍ به هم زیاتي ورکوي. داسې دې ځای کې چې تاسو د لاسه نیسي هغه نن سبا چا سره 2 منټه نشته چې چاته لار وښیي یوه تا د لاسه نیسي او په ډاکټرانو په لیبارټرو دې ګرځي ولې دا ستا دغه دی خو بار کې په همدا ټولې مسلې دي چې یاره دې ځای کې په دې حواله باندې موږ سره دا قسمه کسی کیږي او دا خبره نه ده خو بار کیف. هلو السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. نگاه به هر کله ته په خیر اله ده ته څنګه لږه طبيعت خیر ده مهرباني. دا پروګرام هو ډیر زیات لیټ شروع شو 11:30 بجې ولې نه 11:30 خو نو 11:30 ایگزیکټ ها نه تاسو غلط شوی جی ما مخ غلط وکړل زه هو غره بس تاسو غږیدو زه خو جی دا نګارو زه خو ډاکټر عتیق الرحمن زه په خپل ټیم راغلم او دا لطیف خان چې و چې د غاړې په رش کې ګیر شو بل دلته سره داسې معاملات ټیکنیکل دا معاملات جی نو خو نه مې خو اکی چې دی لګیر شو سوري نه پروګرام نشه وخت شو خو زمون دي زنه आवाज راځه او کنه زمون پروګرام وخت شروع شو چا مونږ ته نه دی ویل دا ما نو درته ټیک نه سلو وازم نه درته اسم نه راته کنه اول هغه سازوګه کې بیا هغه ساز په مزه شو بیا دغه شی بیا چې کله تاسو خبرې شروع کړم بس هغه بیا انیر شو تقریبا 11:30 وی 11:30 او دغه دوران کې ساز غږیدو ها صحیح زبر کې ډیر مننه جی ثانک یو نو بس خبره ده جی خبر د قانون نه ده خبره ده چې موږ خدای مسلمانان مسلمانان نه یو امين دا صرف دغه خبر چې په دې باندې نه د آخرت نه کې به دی الله الا تو کیا حاصل دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں صحیح صرف الحاج محمد اسلام گل باندې سره نه مسلمان بالکل الحاج محمد اسلام گل په دې کې محمد هم د پکې اسلام د گل به نو له حجونم کړی دي نو سوچو ہے کہ اگر بلی حج کو چلی بشک نو دا شی دا زموږ یو غلط فهمي ده چې مال بدیو کې مال باغیو کې ستانه مسلمانی دا ډیماند کوي چې څنګه چې پروژه کې موږ په باتروم کې وبنسکو کنه په هر ځای کې ستانه مسلمانی دا ډیماند کوي بشک چې ستا ایمان دغه پکاره چې ما څنګه په باتروم کې واسه هیڅ نه وځو وبنسکم ولې زما روزه دی الله ما ویني په دغه شان په هر میدان کې تا دغه او بل خبره دام د خلکو تاسو د ډاکټر خبرو چې د هر یو سړي زما د ډاکټر جوړ شي نو دی په دې دا یو غلط فهمي په دې چې دغه ډاکټر چې د کمیونټي کنه چې کوس لکه پروفیسوران دي د ریسرچ کې یا فلان کې کنه دا غي چې مطلب دی دغه خبره چې هغه روزي سپینې شو دغه پوزیشن ته ورسیږي هغه بیا دغه پیسو ته ګوري دا خو دې زموږ پیسې پیدا کړي هغه
داغه 15 لک روپیا ورځ پیدا کړي نو داغه پیسې داغه خوښه خو نه برابر نه برابرېږي هغه مله خو اخري با خو داغه اخر خبرې کوي نو مله دا ینګ جنریشن یا دي چې نو دي بس ډاکټر دي په تنخواه کې گزارم نه کیږي دا شی قسم نه باندې شي برابر دا ټیک خبره دا بر سره زمين خبرې دي دا قانون او دا شی او قانون په خوا د کړه کې او سیدسن استاد شاګرد غوړي قانون د غنیجال او غریب پکې غوپې وای د غنا جولاګي ته وای کنه قانون د غنیجال او غریب پکې غوپې وای نظر ته هدا چې څنګه د ولیس زمانو چې بس زه موږ بس ترپ دا سب څنګه هوا बेशक नजर तो खरो दा खुद मोहब्बत जंग और पाकिस्तान में सब कुछ जायज है सही तो बरो यो अदालत दागे नब्बत अदालत अफगान खान बाड़ू की मखौरी सब पड़ा कैसे फैसले की माजूब बिना खरुजी सही मेहरबानी خوشاله اوسئ ټیک ډیر مننه دا چې میګا به زمونږ په دې اوریدونکو کې ډیر جوور نظر په هر خبر لري ماشاءالله نه ډیر خبرې نگاه سه خبره وکړي کې شک نشته هلو السلام علیکم جی وعلیکم السلام تاسو ډاکټر صاحب د هر کله وای ډیر زیاته مهرباني سو کو د کم زره جی زه خبر نه شویم ډیسیبل ها شویم څنګه طبيعت څنګه دی شکر الحمدلله سر تاسو دواګانی تاسو دا ډیسیبل څنګه لکه ډیسیبل دی جی پیراپلیجیا ورته شی و سو اکسیډنټ شی و جی دا ما قدرتی بس لا ساتو کلو عمر کې سر قدرتی بدن کار پرې کړی ډیسیبل شي الله دې رحم وکړي الله دې رحم صحیح شويه بس به ول غواړي موږ سره ټایم هم ډیر شارټ پاتې شو خبرو ټایم شوی دی دا کوم خلک د هسپتالونو مخه ته ناستي چې ډاکټر صاحب خبره کوي چې دا غلطه دوايان او غلط طرفانو دا دوايان او دا خلک اسمان نه راځي خو دغه خلکو ساتلي دي او دونه پیسې ورکوي او د غریب سړي دې کوي بالکل صحیح دا نو مخنیوي پکار دی ځکه چې اوس آیس ناسا صبر تیزه اوره نه کنه جان ډاکټرانو بچي دا کوم شومانان تخصصي دي چې هو لږ کال عمر دا غي بالکل دا اسمان نه راځي کوم دا خلک چې کوم څوک پیسې ورکوي او څوک ډېر پوه دا مخنیوي پکار دی چې دا کار نه کوي چې په اخبار کې بیان ورکړي بس دا څه مو کړلو په دې پای وڅلاو په دې وڅلاو صحیح دا لا ماجي د پاور کول پکار دی چې دا دوايان راځي غیر قانوني او غلطه دوايان دا خو من دا خلک پیسې په تاسو ختم کوي دی دا معاملې کې ځکه دا خو هغه په دغه نه راوړي په بس شعیب بھائی چې څنګه تاسو دا خبره د داسې د ریډیو په هغه باندې وکړه ما لطیف خانم لګیو نو کله چې زموږ د معاشره هر فرد راوچت شو نو ان شاء الله دا لعنت به ختم شي دا کوم د دلالان چې دي او دا کوم 2 نمبر دوايان او دا غلط پریکټیس کیږي ان شاء الله دا کوم د معاشره هر یو فرد چې څنګه تاسو خبرو کړه دا سزا او لطیف خان لګیو او دا سه هر یو ان شاء الله دا لعنت به ختميږي ان شاء الله تعالی ضرور جی بالکل ډاکټر صاحب ډیر زیاته مننه کوم تاسو دراتګ او ډیر شکریا جی او ډیر خولي خوږی خبره ډیر مو د پسو شوې ما په خیال زمونږ اوریدونکو به ډیر انجوای کړي ټلیفون کالز ډیر روان دي خو زه د دې ټولو خلکو نه ډیره بخښنه غواړم ځکه چې زمونږ ټایم اوس د خبرونو کې دوه والا دي نو په دې وجه باندې ټیک شو بخښنه غواړم دغه ملګرو نه چې چا ټلیفون کالز مونږ اټینډ نه کړی شو ان شاء الله بل ځل به خیر ته خو دې ته منظوري ان شاء الله خو ډاکټر صاحب ستاره ته کوم ډیر ګران دي دا بس کې نو زه به کوشش کوم او زما خلکو ته دا دغه دی چې کم نه کم دوايان خوري صحتمند خوراک کوي تازه فروټ خوري او ایکسرسایز په پیاده ګرځېدو ستاسو یو ټکه پیسې نه لګي دا ټیک ګرځي څومره چې ګرځېدی شي سهار وختي پاسئ او وختي ویده کېږي دقه چې زما پیغام دی نو دا به د سلو دوايانو نه دي ان شاء الله بچ کېږي که خیر ان شاء الله نو ډېر ښکلی او دروند پیغام ډاکټر صاحب ورکړو چېرې بس ګرځېدل او ګرځېدل په څه کېږي چې ته 5 وخته نمازي او سهار وختي مونږ له پاسئ جمیله بس په دې کې هم ثواب او هم خرما او زه تاسو ته دا یقین او قسمي خبر کوم دا ډاکټر صاحب مخامخ ناست ځکه چې دا 5 وخته نمازي سړی د پخوانه او ځکه چې زما سره د الحمدلله 25-30 سال شو دا سره ډاکټر صاحب بشک داسې وي نو 25-30 سال یار مې دی او آشنا مې دی نو دا چې کوم دي نو زه پیژنم چیرې دا که نور هر څه کوي خو لکه مونږ چې کوم دي نو کوم نه پرېږدم الحمدلله زه تاسو ته دا وایم چې
ډاکټر صاحب هم په دې خپل ژوندۍ ډېر مطمئن دي او زه الحمدلله. الحمدلله په خپله الحمدلله. په دې دا خبره چې خدای دې مرګ لري ساتي خو که مرګ هر وخت راځي نو مونږ تیار ورته تیار یو سپین باز بالکل چې د الله پاک او د الله او یو دا دی چې پردي حقونه دا مونږ شکر نشته او نن دې راله دا توفیق خدای راکړي چې پردي حقونه وکړو دا پردي حق ته مونږ سره یا د مونږه چا سره ظلم زیاتی وکړو الله پاک ته هغه ورځ نه راولي نو مونږ چې په خپل ژوندۍ داسې نظر واچو نو الحمدلله هیڅ سره مو زیاتې نه دی کړې د هیڅ په پیسې نه ده خوړلې هیڅ حق هم نه دی خوړلې او د الله پاک 15 وخت مونږ او داغه حکم منلې او خدای پاک ته په دې باندې قائم او دائم وساتي دا سره کنه او خدای دې ټول توفیق ورکړي نو ډیره زیاته مننه کوم یو واره بیا ډاکټر عتیق صاحب چې هغه د سټوډیو ته تشریف وروړو او په ډیر لنډ تم وخت کې هغه چې کوم دینو زمونږ سره د امریکا پوسیبل کړه ځکه چې اوس خو هغه یو پرایویټ هسپتال جو سرکاري او اوس وخت نه کنه نو ډیره مننه کوم قدرمنو ډاکټر عتیق الرحمن او لطیف الله خان ورزه ته اجازه ورکړه د لوی الله پامان اواز د پښتونخوا ریډیو راځي چې وورو اوس د دې وخت مهم خبرونه بسم الله الرحمن